قرآن کی او قصہ دا سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو، دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی، خود دعا چل زده کوي، چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم، یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کنه. ذکریا علیہ السلام یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شلې کاله او د بیبي عمر یو اتیا کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دته په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کېږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډا یم، زما ښځه د اتیا کالو بوډۍ ده. کم شی چې د بچي د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبر وکړه نه اتیا کالو بوډا نه او اتیا بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی. شپه ده، نیمه شپه. تاسو تجربه خو وکئ لږه، یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلئ، لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد را پاسه او یو څلور سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری اواز ورته وکړه. خو چې داړه دې دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه، بل څوک پکې نه وي، ښځه دې پکې نه وي، بچي دې پکې نه وي، کور دې پکې نه وي، مال دې پکې نه وي، دولت دې پکې نه وي، هېڅ نه وي، یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې اواز وکړه او سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره. په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې ده، تجربه شوې. نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسېده او داسې وکړه، مونځ یې وکړه او څه کوي اوس؟ اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو رو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومې غضب اخته یو کنه دا ګپ دی.
تاسو خیال راځي او ته ما تراشي دي دعا راته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې سکی دا په ایمان زبانی جمع خالي دعا غدا چتنه او زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه به منو بس زه خدای دا کامیاب کبلانه ته پټو ګونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم غر کړی دی خو وګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کشنو تا ته بس دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګوره بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا تلګ نن چلار شي ورته وای زبله کوم ها ته ګوره چې په خخت دیولي کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل واده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرې خو په مخ می دوش نو کستا خزا بلا خزا په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت په خبره پوهیږي ستا خزا ځان سره په کور کې بلا خزا نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دیتا سوچ کوئی ذکریہ علیہ السلام اذ نادا ربه نداء خفیا رو غندے خدای ته دعا خفیا مانا پٹا او سوئی پا دعا کی سوئی قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاڑ دی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارض میں ختم طول قوا میں ختم ارض ختم لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا دا توتیه تمهید دے د دعا د قبول لپاره ولم اكن توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم خو یوم مهربانی دے دا چې ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العزم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا نا امید کړه دې نه اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه
القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوا نو دې وسوي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریګم او خزه من بوډای ده چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور مان رستو به د اسلام خدمت څوک کوي شته ها وای شیخ ناسي ګوګوان نا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو څوک وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزا من ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او څوک یا الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار وليا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي يرثني چا غزما میراث یوس ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شو چې پیغمبري میشن پیغمبري میشنو چې مونږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې ها نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی د نیمه غنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه جنا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وي الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څکه نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم دې یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کو شو نو مونږ د دمو نامې خو
دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوښ دی نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی ما حسیک هر یو د وجلو یا ټلویزیون ته ګوري چې لوري وشي نو ډمه خوخه کړي دا ډمه نامه پکې ما نه سو پختنو کی جزوی میں شوی دی او لور میں شوی دا سنامه پکېدم او زب سنامه ورته خیم او یا بد صحابیاتو نامه ورته خیم او یا ابل اشپز مایون وسای شوی سنامه پکېدم مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک وا اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا اوله او شهیده څنګه چې اسلام وروړو ټول قنبت خلاف شو نو په نيزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهیده شو اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا ما پلونو نامی خی عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ پنوسو میں نامی خی دی فاطمہ سکینہ دا اس بلاو شو پدیم سمیہ نام فزامنو میں نامی خی دی یوسف نحن احسن القصص خدای ورتوی یوسف علیہ السلام کسے تھا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامک دی یا په باندې د سنما د ډمو نامي دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته اړه خو څه ګندې نو د ډیرونو راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه د چا په نامې دی ول د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک خانک او بایک توس نامی نو خمال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ او خر په ځانم خر نامه دی کړ خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وا نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ